درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی د ممیزو ګرم بازار دی او بوجۍ بوجۍ ډکېږي خو سږکال هم تجار هم دهقان او هم دکانداران او هم د دې کارمندان ټول یو فریاد کوي هغه دا دی چې نرخونه نشته هغه مصارف چې دهقان کړي هغه یې نه پوره کوي او سږکال تاوانیان دي ولې چې زموږ هغه انګور چې وو نو تیر کال صادر ډېر نه شول همدلته پاتې شول همدا یې وجه ده چې یو څه تاواني شوي دي الله تعالی دې وکړي چې هغه ورځ راشي چې زموږ دغه ممیزو پسې نړیوال سترګې وګرځوي ځکه زه پوهېږم دغسې ممیز به د نړۍ په یو کونج کې نی او نه به دومره ښایسته او نه دومره خوندور خو فقط خبره دا ده چې نړیوال بازار پیدا کول غواړي دیو ته نو راځئ دغه حاجي صاحب دننه ناست دی له ده سره هم غږېږو سلام علیکم حاجي صاحب اجازه ده سلام علیکم ورور ستړي مو شئ بخیر بس حاجي صاحب اجازه یو دوه خبرې سره کوو څنګه یې شکر د خدای فضل نوم مبارک دی نوم مې حاجي ملا داود ملا داود حاجي صاحب درته چې څنګه دی څه کال د ممیزو بازار څنګه دی ممیزو بازار ښه ده وځي خو لږ ارزانه دي چې نرخونه ښه شي لږ ورته سهولت شي که نه وځي او څه کال د تیر کال پرتله څومره نرخونه غورځېدلي دي د تیر کال نه تقریبا د 50% نه هم کته غورځېدلي دي پروس کال من په 1500 او سږ کال په 300 200 دي ښه ښه په 200 او دا نور د دانګي چې ورته موږ وایو لږ ضعیف هغه په 100 روپۍ دي په 80 روپۍ دي او دلته ما واورېدل چې 500 روپۍ او 40 روپۍ د هغه د مالونو دپاره چې ورکول کېږي هغه چې کوم له کاره اولیدلي دي بارانو ویلي دي د مالو دپاره 40 روپۍ دي 40 روپۍ دي او دې دپاره تاسې داسې یو کوم نړیوال مارکیټ سره خبره نه ده کړې تاسې مشران یو ځای شوي ناست دي چې کله ورشي یو کوم نړیوال مارکیټ ته هلته د دې خبره وکړئ نه څوک نه دي غټ غټ تجاران چې زموږ دي دوی واردوي لکه شرکتونه دي په کابل کې دي په مزار کې دې جن هغه راځي وړي داسې خاص چا سره موږ خبره نه کړې که هغوی کړي د شرکت والا هغوی وړي او پرې مینځي خو دونه ښه ده چې وځي لږ هغه پکې دا ده چې ارزانه وځي ولس ډېر بیچارهګان دي په دغه آفرین چې ځان چلی تکلیف مصرف یې ډېر ده او قیمت یې ډېر ارزانه او څه کال یې څه فکر کوئ چې انګور به یو څه حاصلات ښه وکړي ځکه تېر کال که تاسې کتلي وي تېر کال یو څه باد و باران مو وال ګلۍ مو وال او څه کال څه حساب دی انشاءالله حاصلونه ډېر ښه دي که خدای بارانونه وساتل حاصلونه ډېر ښه دي او انګور هم روښانه دي کشمش به هم ښه شي او که انګور وځي ښه دي ډېره زیاته مننه چې په وروستیو کې داسې څه چې ستا په زړه پاتې او ما پوښتلی نه یم غواړي چې خپلو هېوادوالو سره شریک کړي بس زموږ د حکومت نه دا تقاضا ده چې کوشش وکړي موږ ته دا بازارونه برابر کړي او د خارج دپاره چې دا زموږ اصولونه ولاړ شي ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسې الله مو سلامت لره کور مودان درنو ملګرو تاسې راځئ کیسې به هم کوو خبرې به هم کوو دا څو منه شو اوس 2 منه تا خو داسې تلي لکه سره چې تلي لږ یو 2 دانې واچوه پکې نه لږ شانتی واچوه خیر دی اینقدر سخت نشو یک چند دانه پرت ازم اینجا این کم هستن نه است پورا میاد تو سه نه څومره سخت است 2 دانې واچوه صحیح شد ولی خواهی صاحب چیزی نمیگه که چرا اینو انداختیم نه خود نیم کیلو بالا میاد دسته خب نمیتونم با چقدر میاد نیم کیلو بالا میاد کجاست نیم کیلو اینجا نه همین توش کن نیم کیلو بالا میاد ها نیم کیلو په ټوله بوجي کې خی دا سر نیم کیلوش بالا نیم کیلو هغه بوجي د دې وزن نه دی هغه نه بوجي کا 7 گرم 7 گرم 400 گرمش از کشمش ها ټول صحیح چې څنګه ګور هغه وای چې واچو زیات واچو هغه وای دا سره نه منم او صحیح نه هغه وای زیات واچو هغه او میگه یک ذره پارت نه قبول ما نیستن نه طول المقع کنم به فکس میاد صاحب از این مال کدامش است حاجی صاحب او میگه که 1-2 گرم زیاد پرد 200 گرم زیاد پرد تو 500 گرم زیاد پرد کجاست این 500 گرم برای در 5 پالا خب در 5 پالا 5 چای خوردی یعنی چرا چای نان خوردی آه خب ما خب میهمان هستیم ما چی میکنی تو میهمان ماستی شما سی از حاجی صاحب هر دو ما یکی سم از حاجی صاحب بستی خو میهمان ما بستیم میهمان حاجی صاحب نه کدام امروز که کدام پیسه کمایی کردین نه او برین به هتل یک چیزی بیار به ما میاریم اکثر رو میاریم بخوریم سیست میهمان ماستی نه عالی میاری یعنی نه میال میارم بستا خب چی میاری به ما هر چی اشتیاق داشته باشی نه هر چی هر چی که تو بخوری بخش میارم نه اینجا چی پیدا میشه اینجا هر چی که بخوری پیدا میشه برنج مانچه پلاو
پیدا میشه پاچه پلو مانچه پلو میگه آه، شینواری چرا؟ کڑایی هست شینواری کڑایی برای ما پیدا کردن میتونی آه چرا نمیتونم بسیار زیاد تشکر بخیر اخلاصمند آدم هستین الله تعالی به شما بسیار زیاد بده بخیر باشه تشکر ډیره مننه حاجي صاحب خوشاله اوسئ چې ولا مو سلامت لر کور مودان ډیره مننه درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو چې څه لاسته راځي هغه به ګورو